محترم ورونو دغه د دې وطن ځوانان دي. دا تیر وخت یو څو میاشتې کېږي مخکې د امارت مشرانو بوتلل د تداوی په خاطر باندې او دو بیرته هغه خپل عمل ته بیا راګرځېدلي دي. دا وګورئ ظالمانو خدای م هلاکه دغه یو میاشت مخکې د امارت مجاهدینو په دو باندې څومره مصرف وکړو شفاخانو ته یې ولېږل کېږي. دغه اشخاص روزانه زیاتېږي او ځوانان دې کار ته جلبوي. نو په دولت باندې غږ کوم چې دې خلکو سره جدي برخورد وکوي، ځکه دا خلک نه په لیاس پوهېږي او نه په انسانیت پوهېږي او دو ته باید شین کوتک وي تر څو د دې عمل نه دو باید منې شي. نو واقع د معاشره ګنده کړې ده، په هر ځای کې ناستې نوي نوي ځوانان دې ته جلبېږي. اکثره ځوانان دا فکر کوي چې دې عمل کې حتما کومه خوبي شته ده چې دوی وهي، کوم خوند پکې شته دی. نو دغلته وګورئ نوي ځوانان واړه واړه ځوانان دي، ګوره ګیره نشته دی پکې ناست. نو د دولت په لوړپوړو چارواکو همدارنګه د حوزو امیرونو باندې غږ کوم د دغه خلکو جدي مخنیوی وکړي او د دغه ځای نه باید دو مکمل منې شي او دو سره جدي برخورد پکار دی.